ښوونځی د ملا هیبت الله په امر تړل شوی. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پای وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي مرکز پرځل د امنیت شورا په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د ښوونځیو د تړلو په ګډون پر ښځو محدودیتونه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا لګول شوی. ښاغلي پرځل پرون سه شنبه د تلې پر 15مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویلي چې د طالبانو د حکومت ګڼ شمېر چارواکو دوی ته ویلي چې په افغانستان کې د شپږ ټولګي پورته ښوونځی د دوی د مشر ملا هیبت الله په امر تړل شوی او د هغه ترڅنګ شاوخوا لږو کسانو د دې پرېکړې هرکلی کړی دی. پرځل ویلي چې د طالبانو د حکومت نور غړي چې که له دې پرېکړې سره موافق نه وي خو یا نشي کولی یا نه غواړي دغه لاره بدله کړي. د یونما مشر خبرداری ورکړه چې له طالبانو سره د تعامل په برخه کې په نړیواله ټولنه کې د ډیرو خلکو صبر په ختمېدو دی. پرځل زیاته کړې چې په تېرو څو میاشتو کې لږ مثبت پرمختګونه شوي خو منفي پرمختګونه پر مثبتو پرمختګونو برلاسي دي. مرکز پرځل د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو تړلو ته په اشارې ویلي چې دا پرېکړه په نړۍ کې ټکان ورکوونکې او بې سارې ده. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي له څرګندونو څو ساعته مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سیاسي معین شیر محمد عباس ستانکزي د نجونو پر مخ د ښوونځیو پر ژر تر ژره پرانیستل ټینګار وکړ او خبرداری ورکړه چې که هر څوک د دې مخالفت کوي نو شرعي دلیل دې وړاندې کړي. ستانکزي زیاته کړې چې هیڅوک د نجونو د ښوونځیو د تړلو لپاره شرعي دلیل نه لري او ټینګار یې کړی چې د ښوونځیو دروازې باید هر څومره ژر چې امکان ولري د ټولو پر مخ پرانیستل شي. دا و زموږ د دې وخت خبر، تر بیا هم ښې چارې.